الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن جرير بن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أعهد إلي. قال لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، تیرہ جمعہ کی ماستاسو پا حضور کی دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک پیش کے چی حضرت جرير بن جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ را نقل کرے او دا اغا حدیث پا زمن کی آغی دا پیغمبر علیہ السلام سر دا اول ملاقات واقعام بیان کرے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ حضرت جرير بن جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ ویزا مدینی منوری ترالم پا دینیت باندی چی پیغمبر علیہ السلام بغوینم چی دا سنگ انسان دے چی زکل مدینی منوری ترالم مسجد نبوی کی او صاحب ناس دے پر آغی باندی شاوخوا انسانان را ٹول دی او اغا انسانان پا خپل نوبت باندی اغا صاحب تو روڑاندی کیجی. سوک دا یو مسئلے پشتن جنی کئی، سوک دا یو کار متعلق مشورہ جنی غواړي او سوک پا وزرنگ باندی خپل حاجت ورته پیشئی او چی کم سوک پا کم شکل باندی خپل حاجت او غشتن ورته پیش کی نو اغا صاحب پا اغا شکل باندی اغا سڑی تا جواب ورکئی او چی څنګه جواب دے ولور کی دا اغا سڑی پر دی جواب باندی اطمینان راس بیا پائی کی چونو چرانکی پائی کی حجت و دلیل نوائی بس پراغی باندی اطمینانی سی وشات راوس کیش. حضرت جرير بن جابر رضی اللہ عنہ چی زکل ناستم چی کل دا اغا سڑی دا دی چولو ملگر وارے تیر سلونو پا آخر کی زور اس کی دم چونکہ زما دا اغا سڑی سراولنے ملاقاتو نماورتلو علیک السلام او دا دستی اول پا جواب کراتویل ولا تقولو علیک السلام سلام چی چاہتا ہوئے پا دی الفاظ موئے چی علیک السلام بلکہ سلام پا دی الفاظ مانی ہوئے چی السلام علیک وی چی کلا زما دا سلام تصیو کلا و زما دا غلطی تصیو کلا چی زبا کم کار کی غلطم دا غیر صحیح طریقہ راوشو ولا دا غیر سورس دا مارتولتا دا اللہ رسولی دراتون چی اوزا دا اغی اللہ رسولیم چی پا مشکلاتو کی خلقم اللہ تا آواز ورگئی او پا اغی مشکلاتو کی اغا اللہ دا دی انسانانو پر یاد آوری او جکل پر انسانانو باندے کا اختراسی او اغی اللہ تا فریادو کی اغا اللہ پر انسانانو پر شکلی راولی جکل پر انسانانو باندے دا زندگی پا ہر شعبہ کی تنگی راسی دا اغی اللہ طرف تا رجوع کی اغا اللہ سے غشتدو کی اغا اللہ پر انسانانو باندے آسانی راولی زد اغی اللہ ربیان پای جکل زمان لش مجلس ورسر وصلو نو پا آخر کی مورتل اعهد الی یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول ما تا یو نصیحتو که زندگی سنگ تیرکم ما ته د زندګۍ تیرولو د پاره یو ښه خبره راته وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم.
وایي هغې زما د اولني ملاقات اولنی نصیحت چې ما د هغې د خولې څه واورېدی او اولنی نصیحت یې ما ته پیش کړی هغه دا مبارکه جمله وه چې لا تصبن احدا په زندګي کې به و چا ته بده خبره نه کوي په زندګي کې به و چا ته ښکنځل نه کوي د دې څه محدثین دا لیکي چې د دې څه نفس ښکنځل نه دي مراد بلکې د دې مطلب دا دی چې زندګي کې به چا ته داسې خبره نه کوي چې په هغې سره د هغې دل ازاري اوسي د هغې زړه صحیح بیا که هغه خبره د ښکنځلو د قبیلې صحیح بیا که هغه خبره د خشکې د قبیلې صحیح بیا که هغه خبره د غصې د قبیلې صحیح او که هغه خبره په هر شکل چا ته به داسې خبره نه کوي چې د هغې سره د هغې دل ازاري اوسي د هغې زړه ضعیف سي ځکه ته چې کوم چا ته دا خبره کوي د کوم چا زړه ضعیف هغه انسان دی او انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی ځکه انسان الله تعالی ته داسې محبوب مخلوق دی داسې خوش مخلوق دی چې الله تعالی دا ټوله کائنات او دا ټوله مخلوقات د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي لمر که راخیږي سپوږمۍ که راخیږي او اسمان که ورېځي که بارانونه وورئ او پر دې مځکه که یخ و ګرمۍ راځي دا ټوله الله تعالی د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي لیکن انسان الله تعالی ته دومره قریب دی چې انسان بیا الله تعالی د ځان د خدمت لپاره پیدا کړی دی الله تعالی د انسان ته سو یا ابن آدم خلقتک الاشیاء كلها لاجلک اے انسان ما دا ټول مخلوقات ستا د لپاره پیدا کړی دي په لمر کې ستا نفع ده په سپوږمۍ کې ستا نفع ده په ورځ کې ستا نفع ده په شپه کې ستا نفع ده او په ګرمۍ کې ستا ګټه او نفع ده او په یخنۍ کې ستا نفع ده لیکن وخلقتک لاجلی اے انسان ته مې د ځان د لپاره پیدا کړی ځکه ته چې کم چاته خبره کوي هغه انسان دی ته چې د کم چا دلازاري کوي د هغه انسان دی ته چې کم چاته بده وینا کوي هغه انسان دی او انسان الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې اشرف پیدا کړی دی او هغه انسان د خپل عبادت او د خپل خدمت او د خپل معرفت لپاره پیدا کړی دی او د انسان زندگی الله تعالی د خپل عبادت او د خپل معرفت لپاره وقف کړی ده نو ځکه انسان دا د الله تعالی په حضور کې ډېر عظمت لري او د انسان ډېر لوی عزت او عظمت دی ځکه کومه خبره باندې چې سړی د انسان زړه ځیروي ډېر ځله الله تعالی په هغې خبره باندې ډېر ناراضه کیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی ان العبد لیتکلم بکلمة بنده کله یو خبره وکړي په مجلس کې د یو چا د زیرېدو دپاره وکړي کله کله خو به طور فقر خلک وایي یاره په پلانکي مجلس کې مې په پلانکي داسې نوکاره جګه کله زموږ په اصطلاح کې وایي په پلانکي مجلس کې مې پلانکي ته داسې سته نور ولګوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان العبد لیتکلم بکلمة کله یو بنده د خولې څخه یو خبره راوبس او په هغې سره د یو چا زړه ورزهیر کړي ولا يلقى بها بالا د په تصور کې دا نه وي د په فکر کې دا نه وي چې دا څنګه خبره يهوي بها في جهنم ابعد ما بين المشرق والمغرب الله د دې وی خبرې په خاطر د جهنم داسې کنجې ته وروغورځي چې د هغې سر او فای د مشرق او مغرب څخه ډېر زیات وږدي نو ما درته ویل خبره چاته کول او د مسلمان دلازاري کول او د مسلمان زړه زیرول او مسلمان ته بد وینا کول دا د مسلمان د شان سره نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جریب بن جابر ته اولنی نصیحت دا کوي چې لا تسبن احدا چاته ښکنځل نه کوي تېره جمعه کې ما درته ویل چې د اسلام اصول داسې دي چې یو سړی پر هر څومره ګناه باندې وویني او پر هر څومره بدعملي باندې وویني نو اصول خدا دی چې د هغې د ګناو د بدعملۍ څخه نفرت کوي لیکن د هغې ذات به د الله تعالی مخلوق بولې د هغې ذات به قابل رحم بولې د هغې د ذات څخه به نفرت نه کوي د هغې ذات ته به په سپک نظر نه ګورې د هغې ذات ته به بېکاره نظر نه ګورې د هغې ذات ته به غلطه خبره او غلطه وینا نه کوي ځکه د هغې ذات دا د الله تعالی مخلوق دی او الله تعالی ته د خپل مخلوق ډېر عظمت لري او الله تعالی د مخلوق ته ډېر قدر ورکړی دی زمانم ګناه قابل نفرت ده او ګناه د هغې د ګناه مثال داسې دی لکه هغې غریب چې په ناجوړي باندې اخته وي
نو ناجوړه چې سړی لراسي د ناجوړې سره سړی نفرت کوي لیکن د ناجوړه سره سړی مینه او محبت کوي او د ناجوړه متعلق به سړی دا کوشش کوي چې هغه ناجوړه د دې ناجوړې څخه خلاص نو ځکه په اسلام کې زموږ په دین کې دا مرض په هغه چا کې چې هغې د بل په عیبو پسې ګرځي هغې بل ته بدې خبرې کوي هغې بل ته په سپک نظر باندې ګوري چې کم نصیبه د خپلو عیبو څه نه خبره وي چې هغې ته خپل عیبونه نور معلومېږي چې زه څنګه زندګي تېروم او زما کم عمل دی زما سهار و ماښام څنګه تېرېږي او زما د زندګۍ د ورځ څنګه تېرېږي او زما شپه ورځ په کوم حالاتو کې تېرېږي چې کله زه د خپلو عیبو څه نه خبره یم بیا خو بل ته په سپک نظر ګورم بیا خو د بل د عیبه څه نفرت کوم او بیا ځان در بل ښه بولم او بیا کوشش دا کوم چې په دې خپله ژبه او په دې خپله وینا د بل زړه ورځیر کړم لیکن که زه په دې خپلو عیبو باندې آګاه یم او ما پر دې خپل عمل باندې نظرې چې زما سهار څه زندگی ده او زما ماښام څه زندگی ده او زما سهارونه څنګه تېرېږي زما شپې ورځې څنګه تېرېږي او زما تجارت څنګه دی زما دکانداري څنګه ده او زما ګټه څنګه ده زما رانیولو زما خرڅولو څنګه دي که چیرې سړی په دې خپله زندګي باندې آګاه پر خپلو عیبو باندې نظري هغې بیا د بل په عیبو کې سوچ نه بندېږي نه بل در ځان سپک بولي هغې بیا د ټولو څخه سپک انسان هغه خپل ځان سړي ته ورمعلومېږي من کان بعیبه بصیرا چې سړی په خپلو عیبونو باندې آګاه چې په ما کې کومې خرابۍ دي کان عن عیب غیره ضریرا د بل د عیبه څه بیا ړوند دي د بل عیب نور معلومېږي چې سړی د خپل عیبه څه آګاه نه او په خپل عیب کې سوچ و فکر نه او خپل ځان ته د سړي پام نه بیا خو هغه کوم نصیبه خامخا د بل عیبونه تلاشي او په بل کې خبرې کوي او په بل کې ویناګانې کوي او د بل د زندګۍ عیبونه ټول تلاشي حالانکه زموږ په اصطلاح کې موږ په عقیده کې دین دی خبرو ته ویل کېږي چې سړی به لمونځ کوي او روژه به نیسي او حج بکی او زکات بکی بس موږ دین در دې پورې محدود کړی دی حالانکه دا خپله ژبه کنټرولول دا د دین د ټولو څه اهمه خبره ده د خپلې سترګې کنټرولول د خپل غوږونه کنټرولول په دې معاشره کې زندگی د انسانیت تېرول دا د ټولو څه مهمه خبره ده چې په دې معاشره کې د سړي زندگی د انسانیت زندگی تېره سي زما د لاسه څه چاته تکلیف نه ورسیږي زما د ژبې څه چاته تکلیف نه ورسیږي زما د یو عمله څه چاته تکلیف نه ورسیږي او زه په خپله زندګي کې داسې عمل نه وکړم چې د هغې په خاطر مسلمان ته په مشقت کې واقع کړم ځکه دا ژبه الله تعالی داسې جوړه کړې ده چې کوم لفظ سړی در دې ژبه راوځي د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې ضرور نگران مقرر دی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید یو انسان در خوله یو لفظ نه راباسي که رایستی پر هغې باندې ملایکه مقرره ده دستي لیکل کېږي دستي محفوظه کېږي د الله تعالی حضور ته استول کېږي ځکه ژبه کنټرولول او خپله زندگی په احتیاط کې تېرول دا هم د دین یو حصه ده او دا د دین یو مسله ده چې پر دې باندې به سړی خپله زندگی په دې شکل تېروي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په مجلس کې چا د حجاج ابن یوسف متعلق یو څه ذکر وکړي چې حجاج ابن یوسف ډېر بد سړی تیر سو حالانکه په تاریخ کې دا لیکلي د حجاج ابن یوسف هغه سړی تیر سو چې هغې په خپل لاس په خپله توره باندې 1,00,000 مسلمانان قتل کړو لیکن د دې څه ماسیوا چې څومره انسانان د ده په جنګونو کې قتل سو هغه ماسیوا و چې د ده توره د کم چا پر سټ باندې ولګېدل هغه 1,00,000 انسانان نه چا د حجاج ابن یوسف ذکر وکړي حضرت عبدالله ابن عمر دستي ورته سړی دا خپله خوله او دا خپلې ژبې ته جله ور واچوه د دې معنا دا نه ده چې حجاج ابن یوسف د دنیا بدترین قاتل دی نو بس د هغې غیبت او د هغې کردار خرابول بس تا ته جایز دي که د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې دومره انسانانو د قتل د هغې ذمه د حجاج ابن یوسف د ذمې څخه اخیستله دغه رقم ستا د دې زندګۍ څخه ستا د عملنامې او ستا د سټه سبا ستا د ذمې څخه د حجاج ابن یوسف غیبت اخي د هغې سزا به الله تعالی تا ته
نو زه دا وایم چې بې ځایه غیبتونه کول، بې ځایه د انسانانو عزتونه خرابول او د خپله ژبه بېجله وچلول او هر چاته څه ویل چاته څه ویل، په دې باندې نوکاره جګول او دې باندې تعریض کول او دې ته اشاره کول، دې ته تکلیف رسول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وایي لا تصبن احدا، چاته به تکلیف نه ورسوئ په زندګي کې. زمانم کچیرې یو څوک په داسې شان باندې رالی چې د هغې د زندګۍ سه یو بل مسلمان ته تکلیف وررسېدی، نو بیا خو د هغې تکلیف رسونکي ذکر خود وکړه، خو صرف دونه اندازه یې وکړه چې دې مسلمان ته وایه سړی د پلانکي سره احتیاط کوه، سړی د پلانکي سره پام کوه، د پلانکي سره زندگی داسې تیروه چې ډېره په احتیاط او په پام کې تیروه، هسې نه چې د هغې په خاطر تا تکلیف در ورسېږي. لیکن په دې شکل باندې نه چې په مجلس کې د هغه غیبتونه، په مجلس کې د هغې کردار خرابول، په مجلس کې د هغې عزت خرابول، په مجلس کې په هغې پسې غیبت کول او په مجلس کې ټولو مجلس ته زینت او مجلس ته شایست او مجلس ته دوام د هغې پر غیبتو باندې ورکول. په دې شکل که هغه څومره ګناهګار وي هغې ته به الله د خپلې ګناه سزا ورکوي، لیکن تا ته به الله د خپل غیبت سزا درکوي. دا زموږ د انبیاو عادت دی چې هغې په خپله زندګي کې چاته بده وینا نه ده کړې، که چا دوی ته تیزه خبره کړې ده، حالانکه په شریعت کې دا حق سړي ته سته چې د بل د تیزې خبرې جواب په تیزه باندې ورکولی سي، د بل د ظلم جواب په ظلم باندې ورکولی سي، د بل د بیکاره خبرې جواب په بیکاره باندې ورکولی سي. شریعت انسان ته په زندګي کې دا حق ورکوي، لیکن انبیاء کرامو دا حق په ټوله زندګي کې نه دی استعمال کړی چې قوم به هر څور سره وکړو دوی به څور ته ویل. یو نبي ته قوم وایي انا لنراک فی صفاحة، ای سړی ته ډېر بېوقوف یې، ډېر احمق یې، ډېر بېعقل یې، و انا لنظنک من الکاذبین، ته موږ پر تا باندې د ډېر درواغجن ګمان دی، ته ډېر درواغجن انسان یې. اوس که ما غوندې سړی نو هغوی به داسې ورته وایي چې ته ما احمق بولې، ته احمق یې، ستا پلار احمق دی، ته ما درواغجن بولې، ته درواغجن یې. لیکن نبي څه ورته وایي؟ نبي ورته وایي یا قومي لیس بی صفاحة، ای زما قوم زه بېوقوف نه یم، زه احمق نه یم، زه درواغجن نه یم، ولکنی رسول من رب العالمین، تاسو پر ما خطا وتلي یاست، زه د الله تعالی د طرفه تاسو ته رسول راغلی. نو د انبیاو ترتیب داسې چې کله به چا تیزه خبره ورته وکړه، چا به بده خبره ورته کوله، د چا د بدې خبرې جواب په بده خبره ورکول. ما درته ویل شریعت دا حق انسان ته ورکړی دی، لیکن انبیاو دا حق هېڅکله نه دی استعمال کړی، د چا د بدې خبرې جواب انبیاو په بده باندې نه دی ورکړی. انبیاء خو مخته خلق تیر سوي دي، زموږ بزرګانو عادت دا جوړ کړی دی چې هغوی د چا د تیزې خبرې جواب په تیزه باندې نه ورکوي. زموږ د بزرګانو کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله ډېر لوی بزرګ تیر سو د هندوستان په بزرګانو کې، د شاهي کورنۍ او فردو الله تعالی د دین د خدمت دپاره د هغې انتخاب وکړي. بیا الله تعالی د هغې سره د دین ډېر خدمتونه واخیست. آخرنۍ زندگی د سکانو په مقابل کې په بالاکوټ کې د بالاکوټ په معرکه کې شهید هم سو، اوس یې غالبا پر حمزه باندې خبر هم دی. شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته الله تعالی په تصوفو کې ډېر لوړ مقام ورکړی و. یو ورځ د دلی په جامع مسجد کې ولاړ دی او وعظ کوي، نصیحت کوي او په زرونو مریدانو معتقدین ورته ناست دي. لیکن چې کوم خلک د ده په مخالفینو کې دي، چې کوم خلک ده ته زورونه او تکلیف ورکوي، نه په هغې کې یو نوجوان ولاړ سو، د مجمع په مابین کې ولاړ سو، ورته حضرت د دې یوې خبرې جواب غواړم. دی ورته څنګه خبره ده؟ ورته موږ دا اورېدلي دي چې ستا حرامي ته د زنا څخه پیدا سوی. اوس یو عالم چې هغې د معتقدینو په مخ کې ولاړ دی، په زرونو معتقدین او مریدانو باندې راټول دي او یو ځوان به هغې ته ولاړېږي، د هغې په عامه مجمع کې په دوی شکل باندې سپکاوی کوي. او که چیرې هغه عالم دي خپلو معتقدانو ته دا ووایي چې دا سړي ته جواب ورکوي، زما په الله قسم پر غذا یې په ګوتو کې زله وشکوي. لیکن حضرت شاه اسماعیل شهید رحمه الله څه ورته وایي؟ هغه نوجوان دی ورته وایي بچی تا ته غلطه اطلاع رسېدلې ده چې کوم چا سر د خلاص کړی دی هغې غلط سر در خلاص کړی دی.
ورته بچې زما مور پلار چې کوم نکاح کړی ده د هغې نکاح شاهدان تر اوسه د دلی په ښار کې موجود دي که ته په دې کې شکمن یې زه هغه شاهدان تا ته پیښولی سم چې د هغې په مخ کې زما د مور پلار نکاح سره سوې ده نو ځکه زه حرامي نه یم نه زه د حرامې نطفې څه پیدا سوی ما درته ویل زموږ د بزرګانو عادت دا و چې هغې د چا د بدې خبرې جواب په بده باندې نه ورکوئ هغې د چا د تیزې خبرې جواب په تیزه باندې نه ورکوئ ما درته ویل شریعت دا حق هغې ته ورکړی و چې د هر چا چې کومه خبره درته وکړه د هغې جواب په هغه شکل باندې ورکولی سې لیکن چې کوم خلک الله تعالی خپل ذات ته مقرب بندگان پیدا کړي هغې هیڅکله دا حق نه استعمالوي نو حضرت جرير بن جابر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په اول ملاقات کې اعهد الی یا رسول الله اے د الله رسول ما ته یو څه نصیحت وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته اول نصیحت دا کوي لا تسبن احدا چاته تیزه خبره مه کوه چاته ښکنځل مه کوه چاته داسې وینا مه کوه چې د هغې دل ازاري او د زړه زیرېدل به اوس دویم نصیحت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته څه کوي دویم نصیحت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته دا کوي چې لا تحقرن من المعروف شیئا سړی چې نیک عمل مخله درله رالی هغه نیک عمل ته په سپک نظر مه ګوره چې هر څومره معمولي عمل دی چې هر څومره کوچنی عمل دی او چې هر څومره سپک عمل دی او چې هر څومره قلیل او لږ عمل دی بس هغه عمل دستي پر ځای کوه او دې ته په سپک نظر مه ګوره چې د سپک نظروالي په خاطر هغه عمل ستا پاته سي در هغې عمل ته دغسې تېر سي ګورئ دې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر حکمت دې کې پیغمبر علیه صلات وسلام انسان د شیطان د ډېر غټې دوکې څخه خلاصوي چې کله پر انسان باندې یو ځای نیک عمل مسله راسي نیک عمل دی او که هر څومره معمولي عمل دی سپک عمل دی په لاره کې یو سړی روان دی په لاره کې ډبره پرته ده خښته پرته ده د سړي دا عقیده سو چې پر دې باندې د چا موټر ته تکلیف رسیږي یا د چا موټر خرابېږي نو سړي په زړه کې دا راوځي چې دا ډبره د لارې څه لرې کړه دا نیک عمل دی چې کله ته د دې مسجد ته څه اوسې د یو سړي چمپلان دی یو هلته پروت دی یو هلته پروت دی ستا په زړه کې دا راوګرځېده چې دا خو به د مسلمان چمپلان دی لمانځه له راغلی دی زه به دا دوه چمپلان سره یو ځای کړم په ښه طریقه به یې ورته کښېږدم اوس دا سپک عمل دی کمزور دې ته پیغمبر علیه صلات وسلام وایي په کم نظر به نه ورته ګورې شیطان ظالم پر انسان باندې هر ځای کې حمله کوي شیطان دغه عمل د سړي په نظر کې سپک ورکړي داسې ورته وایي چې سړی ته خو ټوله زندګي ګناهونه کوي او ستا زندگی په ګناه کبیره کې تیریږي ستا سهار او ماښام په کومو اعمالو په کومو افعالو کې تیریږي دغه کوچنی عمل به نو ستا کوم ځای ونیسي نو په دغه مکر سره په دغه دوکه سره په دغه فریب سره هغه غریب دغه نیک عمل سره محروم او بې نصیبه کړي او چې کوم نیک عمل الله تعالی د ده په نصیب او قسمت کې دله راوستی او د ده په دماغ کې هغه ور واچوی او د ده په زړه کې دغه نیک عمل جذبه وله ورکړه شیطان دستي پر هغې باندې حمله وکړه بس دا یې په دماغ کې ورکړلو چې ته خو نو زندګي دې ډېره بېکاره ده او زندګي دې ډېره کمزورې ده او په زندګي کې ستا څه ډېرې کښته و پورته سوي دي په دې نیک عمل به نو ستا کومه ګناه وبخښل سي او په دغه کوچني عمل چې ته د مسلمان چمپلان ورته سم کې یا ته د مسلمان د لارې څخه خښته وغورځئ په دې به نو ستا کومه ګناه وبخښل سي او په دې به تا ته کوم جنت درکړي د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابي ته دویم عمل دا کوي ورته لا تحقرن من المعروف شیئا یو شي یو نیک عمل ته به په سپک نظر نه ګورې چې کله هغه نیک عمل در باندې رالی دستي به عمل ته کوي دې عمل کې د دې نصیحت کې د پیغمبر علیه السلام ډېر ښه حکمتونه دي یو حکمت د پیغمبر علیه صلات وسلام په دې حدیث کې دا دی چې ګوره کله کله انسان ته یو نیک عمل مخته راس او انسان په ډېر اخلاص په ډېره جذبه باندې او په ډېره مینه او په ډېر مصطفی زړه باندې هغه نیک عمل وکړي الله تعالی د عمل نیکوالي کوچنیوالي او لویوالي ته نه ګوري الله د بنده جذبه او اخلاص ته ګوري کله هر څومره نیک عمل دی چې سړی په ښه جذبه باندې وکړي
او په ښه اخلاص باندې وکړي او په صفانیت باندې وکړي د الله تعالی رحمت په داسې جوش کې راسي زما په الله قسم د انسان د ټولي زندګۍ د ګناهونو مغفرت جوړ سي الله تعالی دې ته نه ګوري چې تاسو وکړو تاسو نه وکړو الله دې ته نه ګوري چې تاسو څومره وکړو تاسو څومره لوی عمل وکړئ تاسو څومره کوچنی عمل وکړئ الله دې ته ګوري چې تا په کومه جذبه باندې وکړئ تا په کوم اخلاص باندې وکړئ او تا په کوم صفانیت باندې وکړئ الله تعالی د انسان د جذبې او د اخلاص او د صفانیت ډېر قدر کوي بیا دې ته نه ګوري چې عمل لوی دی که کوچنی دی ما د ټول زموږ کتابونه په دې باندې ډک دي چې د انسانانو پر ډیرو نیکو اعمالو باندې الله تعالی ډېرې عظیم مغفرتونه او بخښنې کړي دي پر ډیرو کوچنیو اعمالو باندې کړي دي بخاري شریف کې روایت ده یو زنانه ده هغې ټوله زندګي په ګناه او په زنا کې تېره کړه د هغې د زندګۍ ترتیب داسې روان دی چې هغې د ټولې معاشرې د انسانانو دپاره د زنا لارې جوړوي د زنا کورونه اخلاص کړي دي او د زنا ترتیبونه جوړ کړي دي او د معاشرې ډېر انسانان یې په زنا باندې اخته کړي دي نو هغه زنانه په ګناه کبیره او په زنا او په دې کې ټوله زندګي تېروي یوه ورځ د خپل کلي څخه بل کلي له ځي چې کله پر لارې پر دښت باندې راله د لارې په غاړه کې یو څاه دی پر دې څاه باندې یو سپی پروت دی هغه سپی تږی دی د دې څاه دا خوله ژۍ چې ده هغې لږ نوده د هغې د دې تندي څخه دا نوده خاره څټي د هغه زنانې په دماغ کې دا راغلی چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی او نن پر ده باندې تنګسه او سخته ده که چیرې زه په یو عمل باندې د ده دپاره اساني جوړه کړم چې کله پر ما باندې سخته راسي الله تعالی به زما دپاره اساني جوړه کړي د هغه زنانې سره نه بل څه ستا نه رسۍ ستا نه سلواغه ستا نه یو شی ستا اخر یې د پښې موزه راوکشه هغه د پښې موزه یې په خپل پړوني کې غوټه کړه هغه پړونه هغه موزه یې د څاه ته ورشوه کله چې کله د څاه څخه اوبه راوکښې هغه سپي ته یې توکې هغه سپی اوبوس الله تعالی چې د دې زنانې د عمل په ډېر اخلاص باندې پر هغه ځای د هغه زنانې د ټولې زندګۍ د ګناهونو مغفرت د هغه وخت نبي ته دا الهام رالی د هغه وخت نبي ته دا وحي رالی چې د دې زندګۍ د ټولې ګناهونو مغفرت د دې یو عمل په خاطر اوس اوس تاسو ګورئ که چیرې هغه زنانه دې ته وګوري چې دا به نو څه عمل دی زما زندگی ټوله په ګناهونو کې ده زما زندگی ټوله په زناو کې تېره سوې ده او زما دپاره جهنم تیار دی په دې کوچني عمل به زه د جهنم څخه ځان وساتم نه بیا خو د هغې غریبې مغفرت هم نه کېږي د هغې غریبې د دې نیک عمله څخه بې نصیبه هم شوله لیکن هغې دې ته نه کتل چې زما عمل لوی دی یا کوچنی دی هغې صرف په دې جذبه باندې وکړه چې زما د رب یو مخلوق دی هغه په مشکل کې دی نو زما زندگی که هر څنګه ده زه به پر ده باندې دا مشکل اسانه کړم او د دې په عوض کې به الله تعالی زما مشکلات اسانه کړي د هغې د ټولې زندګۍ د مشکلاتو اسانتیا د هغې د ټولو ګناهونو مغفرت الله په نصیب کړي ځکه یو حکمت په دې کې دا دی چې د عمل قدر ته د عمل وزن ته د الله په حضور کې نه کتل کېږي چې دا عمل دروند وزن لري دا عمل سپک وزن لري دا لوی عمل دی دا کوچنی عمل دی د الله تعالی په حضور کې د انسان جذباتو ته کتل کېږي د الله په حضور کې د انسان اخلاص ته کتل کېږي د الله په حضور کې د انسان مینې او صفانیت ته کتل کېږي چې دې سړي د عمل په څومره مینه او په څومره صفانیت باندې وکړي خو لیکن زه د دې متعلق یو خبره درته کوم سړی به د دې خبرو څخه غلطه ترجمه نه اخلي د دې معنا به قطعا یو څوک دا نه اخلي چې زما د زندګۍ اوس اسانه لار میلاو سوله زه به ګناهونه کوم زه به نافرمانۍ کوم زه به خطاګانې کوم لیکن یو ورځ به یو کوچنی عمل وکړم یو سپي ته به اوبه ور واچوم د هغې په خاطر به زما ګناهونه ټول معاف سي که څوک د دې څه دا ترجمه او معنا اخلي دا به دغه سړي خپل غلطي ګورئ تاسو د یو خبرې په حقیقت باندې سر خلاصوئ یو په دې زندگی د انسانانو پر زندگی باندې یو د الله تعالی قانون دی او یو د انسانانو پر زندگی باندې د الله رحم دی د الله تعالی قانون جلا دی او الله تعالی خپل قانون همیشه چلوي د الله تعالی قانون دا دی چې ګناهګار او مجرم ته الله په جهنم کې سزا ورکړي لیکن د الله تعالی رحم چې دی هغه هم ستا د الله رحم هغې دپاره حد و اندازه نه ده معلومه د هغې دپاره محل و موقع نه ده معلومه د هغې دپاره ځای و زمانه نه ده معلومه چې په دې ځای کې به د الله رحم وي که به نه وي نو ځکه اصلي زندګي به د انسان دا چې انسان به د ګناهونو څخه ځان ګوري
ځکه د الله در قانون سړی لاندې کېږي که سړی ګناهګاره سي الله تعالی سزا ورکوي لیکن د هغې سره سره د الله د رحم په تمه چې ګوندې د الله تعالی د رحم په موقع به یې ګوندې د الله تعالی د رحم لاندې به راسم د الله د رحم د موقع په نیت باندې په تمه باندې به سړی در کوچني عمل هم نه تېرېږي کوچنی نیک عمل به هم کوي چې ګوندې په دې عمل به د الله تعالی پر ما باندې رحم راسي ورنه د الله قانون دی د الله تعالی مسله ده د الله قرآن دی د الله د پیغمبر احادیث ټول په دې باندې ډک دي چې کم سړی په دنیا کې ګناه کوي د الله تعالی مجرم سو هغې ګناهګار هغه مجرم ته الله تعالی په جهنم کې سزا ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي والعجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی الله پیغمبر علیه السلام وایي زما امت کې بېوقوفه سړی څوک دی نادان سړی څوک دی زما د امت ناپوه سړی څوک زما د امت ناپوه سړی پیغمبر علیه السلام وایي هغه دی من اتبع نفسه هواها چې خپله زندګي د خپل نفس پر خواهشاتو تېروي چې نفس یې کومه ګناه غواړي هغه ګناه دی کوي چې نفس یې کومه نافرماني غواړي هغه نافرماني دی کوي لیکن وتمنا علی الله او پر خدای باندې ښه ګمان کوي و یاره خدای مهربان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا زما د امت هغه نادان سړی دی چې زندګي دې ټوله په ګناهونو کې تېرېږي او زندګي دې ټوله د جهنم پر لار باندې تېرېږي او زندګي دې ټوله د جهنم په اعمالو کې تېرېږي لیکن ستا تمنا ده ستا تمه ستا امید د جنت دی نو دې ته هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت بېوقوفه وایي زه د دې مثال تاسو ته وایم یو سړی دی هغه روان مغرب طرف ته دی چې کم طرف ته لمر راخیږي لویږي هغه طرف ته روان دی لیکن تمنا او امید یې دا دی چې الله تعالی به ما مشرق ته ورسېده هېڅکله نشي کېدی یو سړی دې خواته ترکستان دی دې خواته مکه ده یو سړی پر خپلو پښو باندې روان ده ترکستان و طرف ته دی لیکن تمنا او تمه یې دا ده چې الله تعالی به ما مکې ته ورسېده کېدی شي هغه شاعر څه وایي ترسب نرسیب کعبه ای اعرابي اے سړی پر دې بیریږم کعبې ته نسې تللی کیند رخ کې تو مې روي به ترکستان است که ملار چې ته پر روان یې هغه ترکستان ته ګرځه تللی ده نو ته روان د ګناه پر لارو یې او سهار ماښام د ګناه زندګي تېری او د نفس پر خواهشاتو باندې ټوله ورځ در باندې تېرېږي او پر خدای باندې ښه تمنا لرئ چې خدای به ما جنت ته رسوي ما درته ویل ان خیال است و محال است و جنون دا د لیونیانو خبرې دي دا کېدلی نشي نو زندگی به سړی د الله تعالی پر امر باندې برابره تېروي او زندگی به په عباداتو باندې تېروي او زړه کې به په دماغ کې به د الله تعالی قانون پروت وي چې د الله تعالی قانون دا دی چې الله تعالی ګناهګار او مجرم ته سزا ورکوي لیکن که چیرې په زندگی کې کوچنی کار مخله رالی نیک عمل و هغه کوچني کار هغه نیک عمل ته به هم په سپک نظر نه ګوري کیدای سي الله تعالی به په دې سره زما مغفرت وکړي کیدای سي الله تعالی به په دې عمل سره زما مغفرت وکړي کیدای سي د الله تعالی په حضور کې کوچنی عمل کوچنی نه بلل کېږي کیدای سي الله به په دې مغفرت زما عمل او د ډېرو غټو انسانانو په ډېرو کوچنیو اعمالو باندې الله مغفرت کړی دی او زموږ کتابونه ما درته ویل په دې باندې ډک دي غالبا د یو محدث متعلق راځي او ډېر خلک د حضرت سفیان ثوری متعلق لیکي چې د هغې ټوله زندګي په عباداتو کې تېره شوله په درس و تدریس کې تېره شوه د احادیثو په خدمت کې تېره شوله او ټوله زندګي یې په علمي مشغولیت او په تصنیف او په تعلیم کې تېره شوله لیکن چې کله وفات سو یو شاګرد یې په خوب کې ویني چې الله تعالی د مرګه بعد څه در سره وکړه دی ورته الله تعالی مې مغفرت او بخښنه وکړه هغه ورته په څه باندې وکړه ورته زما د بخښنې ډېره عجیبه معامله وسوه هغه ورته څنګه عجیبه وه چې الله تعالی حضور ته زه فی شوم زما خو دا عقیده وه چې ما ډېر تصنیفونه کړي دي ډېر مې تالیفونه کړي دي او ډېر مې د دین خدمتونه کړي دي نو د هغې په خاطر به ما الله جنت لاستوي لیکن چې کله الله تعالی ته پیش شوم الله تعالی اوس تصنیفونه او تالیفونه دي ټول یو خواته کړه صرف یو عمل دې بخښم هغه عمل دا دی چې ورځ دې د حدیثو کتاب لیکئ او قلم دې سیاهي ته ورننه ایستی او چې کله دې سیاهي پر دې کاغذ باندې قلم کښېښوی د اخوا څه یو تږی مچ رالی هغه پر دې سیاهي کښېنستی تا د ځانه سره دا فکر وکړئ
چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی تږی دی زه به یو ساتکۍ د قلم انتظار ورته وکړم او قلم به ودروم چې کله دی اوبه سي د هغې څه وروسته به خپل قلم روان کړم چونکې دغه عمل دی ډېر په اخلاص زما د مخلوق یو مشکل دی حل کړي او ستا د اخلاص پر بنیاد باندې او ستا د صفانیت او د ښې جذبې پر بنیاد باندې نور کدي په دنیا کې هیڅ نه دي کړي بس د دې عمل په خاطر دی مغفرت استاد ګوره د هغې یو طرف ته ټوله زندگی په تالیفاتو په تصنیفاتو د دین په خدماتو کې تېره سو لیکن د هغې په عوض کې هغې یو قلم د الله تعالی د رضا دپاره د یو مچ دپاره ودروئ الله تعالی هغه قلم د مچ دپاره د درول د مغفرت ذریعه وګرځول که ظاهرا سړی ورته وګوري نو خو باید چې دا قلم کش کړی وی خو چې څومره ګړی د قلم ورته درولی دی په دې کې به د حدیثو یو لفظ لیکلی وی او د حدیثو یو لفظ لیکل خدمت او د حدیثو کتابت کول خدمت او د حدیثو په شغل باندې قلم چلول دا ټول عبادت دی لیکن هغې د الله تعالی د مخلوق د خدمت په جذبه باندې ودروئ چې هغې ته الله تعالی هغه بدله ولا ورکړله چې د هغې د ټولې زندګۍ مغفرت د هغې د دې یو عمل په خاطر باندې اوس زموږ د بزرګانو کې حضرت جنید بغدادي رحمه الله راځي یو ورځ په بغداد کې د شپې عبادت تهجد ته راکښېناستی چې راکښېناستی د بغداد فضا یخه ده د شپې د یخ شپې دي د دروازې سره د باندې د پشي یو کوچنی بچی دی هغې د یخه څه چوڼاری لري د ځانه سره دا فیصله وکړه چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی نن په مشکل کې دی نو زه به د ده دا مشکل اسانه کړم که سبا د قیامت په میدان کې پر ما مشکل راغی الله تعالی به زما مشکل اسانه کړي خو ما درته ویل دا نیت غواړي دا صفا زړه غواړي دا صفا عقیده غواړي دا ډېره مینه او ډېره جذبه غواړي په ډېره ښه جذبه باندې هغه د پشي بچی راواخیستی هغه یې په خپل پوستین او په خپل کوټ او خپله چپنه کې کښېښوی او د شپې لمونځ وکړي الله تعالی د ټولې زندګۍ مغفرت د مرګ څخه وروسته یو مرید یې په خوب کې ویني ورته زما د ټولې زندګۍ مغفرت الله تعالی زما دغه یو عمل په خاطر وکړي اوس دا درته وایم چې دا خبره چې نیک عمل ته په سپک نظر نه کتل په دې کې یو حکمت هغه دا دی چې د الله تعالی په حضور کې د عمل وزن او د عمل مقدار د عمل لویوالي او کوچنیوالي ته نه کتل کیږي د الله تعالی په حضور کې د عمل اخلاص ته کتل کیږي چې تا کوم عمل پر اخلاص باندې وکړي او د الله په حضور کې د انسان جذبه ته کتل کیږي چې په کومه جذبه دی وکړي د الله په حضور کې د انسان صفا نیت ته کتل کیږي که په اخلاص او په بهترین جذبه او په صفا نیت باندې سړی یو کوچنی عمل وکړي الله تعالی غفور الرحیم دی د الله تعالی د رحمت تقاضا دا ده او د الله تعالی رحمت ور باندې راسي هغه کوچنی عمل د انسان د ټولې زندګۍ د ګناهونو مغفرت کیږي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته دویم نصیحت کوي ولا تحقرن من المعروف شیئا نیک عمل ته بس پک نظر نه ګوري که هر څومره کوچنی عمل دی که هر څومره کم عمل دی که هر څومره کمزور عمل دی که هر څومره سپک او لږ عمل دی لا چې کله مخلد دراله بس په زندگی کې عمل کوا درغه برتی ریش یو حکمت علماء دا لیکلی دی دویم حکمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې علماء یو بلم لیکلی دی هغه دا دی چې کله نیک عمل انسان په خپله زندگی کې کوي نو د نیک عمل خاصیت دا دی چې هغې لکه مقناطیس بل نیک عمل راکشي بل نیک عمل راکشي بل نیک عمل راکشي چې کله د یو نیک عمل وکړي الله تعالی د دویم نیک عمل توفیق درکوي چې دویم نیک عمل دی وکړي الله تعالی د دریم نیک عمل توفیق درکوي چې څلورم دی وکړي الله تعالی د څلورم د پنځم توفیق درلرکوي نیک عمل خپل ځان ته نیک اعمال راکشي لکه سړی چې په ګناه کې راغلی یوه ګناه ځینې وسودستي یې دویمه ته شو کېږي چې دویمه ځینې وسودستي یې درېیمه ته شو کېږي چې درېیمه یې وکړله د څلورمه بیا دی پاختی دغه رقم په نیک اعمال کې پیغمبر علیه السلام وایي که نن هر څومره کوچنی عمل ستا مخ له رالی در هغې مه تېرېږه ځکه دا نیک عمل تاله بل نیک عمل راته شوي د صوفیه کرامو په اصطلاح کې نیک عمل چې د انسان د هغې سوچ و فکر د انسان دماغ له رالی د دوی په اصطلاح کې دې ته وارد وایي او د وارد عربي لفظ دی د دې معنا ده د میلمه
او وارد هغه میلمه ته وایي چې د سړي کور ته راورسېږي. په عربي کې هغې ته وارد وایي چې د سړي کور له د شپې میلمه راسي. صوفیه کرامو لیکلي دي چې وارد او میلمه چې د سړي کور ته راسي، که چیرې د هغې میلمه په دې کور کې عزت وسي. تاسو زموږ په معاشره کې لیدلی دي چې د میلمه په کور کې عزت وسي، هغه میلمه دوباره بیا هغه کور له راسي. او چې کله د قدر او د نظر په عزت په نظر ورته کتل کېږي، هغه میلمه بیا راځي بیا راځي بیا راځي. لیکن که د میلمه سپکاوی او بې عزتي په دې کور کې وسي، بیا هغه میلمه پر دشتو پر کوڅه باندې شپه تېروي، د هغې کور طرف ته بیا ګوري لا نه. دغه رقم نیک عمل چې د الله د طرفه د نیک عمل فکر چې ستا دماغ له رالی، دا وارد دی، دا میلمه الله راواستوی. او د دې میلمه قدر دا دی چې د دې میلمه په تقاضا باندې عمل کول. که چیرې ته د هغه نیک عمل په تقاضا باندې عمل وکې او د هغه میلمه د قدر وکې، هغه نیک عمل بیا راځي، هغه نیک عمل بیا راځي، هغه نیک عمل بیا راځي. د انسان زندگی بیا په نیکو اعمالو کې تېرېږي. لیکن که تا ده ته په سپک نظر وکتل چې دا نو څه عمل دی، او د هغې سپک نظر کتلو په خاطر د هغه عمل په خپله زندگی کې نه راوستی او په هغې باندې د عمل نه وکړې، هغه عمل د سر ته نه ورسوی، بیا خو د دغه میلمه بې قدري وکړه. او د میلمه چې بې قدري وکړي، بیا هغه میلمه نه راځي. بیا د سړي زندگی کې د سړي په دماغ کې د نیکو اعمالو فکر ختم سي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. بیا خو د انسان پر زړه باندې ران راسي. ران قرآني لفظ دی. ران څه ته ویل کېږي؟ ران زنګ ته ویل کېږي. بیا د انسان زړه داسې زنګونه ونسي، بیا د انسان زړه تک تورس، بیا د انسان زړه کې د نیکو اعمالو د راتللو، د نیکو اعمالو د فکر کولو، د ښو اعمالو د فکر او د وسوسې د راتللو او د هغې د سوچ او د فکر څخه هغه نیک عمل هغه زړه بیا ووځي. هغه زړه کې بیا دا صلاحیت نه وي چې په هغې کې بیا نیک عمل راسي. بیا چې هغې په کوم ځای کې نیکو بدې دی د بدو پر طرف ځغلي، چې پر کوم ځای باندې د الله فرمانبرداري او نافرماني دی د نافرمانۍ پر طرف باندې ځغلي، چې په کوم ځای کې د ګناه او د ثواب عمل بیا غریب دا شور معلوم شي چې د ثواب عمل دغه دی، د ګناه عمل دا دی، بره د ده د اختیار وتلی د دی د ګناه پر عمل باندې ځغلي. ځکه علماو دا لیکلي دي چې په دې کې دویم حکمت دا دی چې دغه شی چې د الله تعالی د طرفه ستا فکر لرالی د نیک عمل په شکل باندې، دې ته په سپک نظر مه ګوره، دستي په دې عمل کوه. ځکه دا د الله تعالی د طرفه وارد دی، ستا کور ته میلمه راغلی دی او ستا دماغ او ستا عقل او ستا زړه د هغې میلمه د هغې کور دی. او په کور کې د میلمه قدر وکړه، چې قدر یې وکړي بیا به میلمه راځي، بیا به د زندګي په نیکو اعمالو کې تېرېږي. لیکن که دې د میلمه بې قدري وکړله، بیا میلمه هغه کور ته د بې قدرۍ کور ته میلمه نه ورنه راځي. بعضې علماو لا دې کې بل حکمت هم لیکلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته وایي لا تحقرن من المعروف شیئا، نیک عمل ته به په سپک نظر نه ګورې. ځکه د شیطان ظالم د انسان سره دشمنی او عداوت دی. هغې خپل عداوت په هر میدان کې د انسان سره سرته رسي. چې کله د انسان په دماغ کې نیک عمل راسي چې په دې به زه اوس عمل وکم، نو شیطان یې بره ورته سپکي، بره یې ورته وځنډوي، دننه سې سبا ته کړي چې نن څه هله هله د سبا به یې وکړې، سبا چې راورسېږي څه هله هله د بل سبا به یې وکړې، بل سبا چې راورسېد څه هله هله د بل سبا به یې وکړې. اخر زندګي دا حد ته ورسېږي چې په اوله ورځ کومه جذبه وه، بیا هغه د کولو جذبه بیا نه وي. چې اوله پلا د نیک عمل د کولو کومه غوښتنه وه، په زړه کې هغه غوښتنه نه وي پاتې. او ډېر ځله خو زه دا وایم چې د انسان زندګي د چې شي ډېر ځله دی سبا ته کوي، چې سبا را رسېږي سبا د ده په زندګي کې نه وي. چې سبا را رسېږي دی غریب در خاورو لاندې. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ډېر خلک د لمر ختو انتظار کوي چې لمر ورباندې راخېږي، په شپه کې دی خاورو ته ورسېږي. ډېر خلک د لمر لوېدلو انتظار کوي چې زما په زندګي کې به لمر لوېږي، لیکن چې لمر لوېږي دی غریب د لمر لوېدو څخه مخکې د خاورو لاندې سوي. ځکه شیطان کوشش دا دی چې نیک عمل شاته کوي، شاته کوي، شاته کوي.
نن په دې باره کې موږ مسلمانان هیڅ سنجیدګي نه لري. د هر سړي دا یقین دی چې مرګ دی آخرت دی. د هر سړي دا یقین دی چې قبر دی او قبر د ګناهګارانو دپاره د عذابونو یو خزانه ده. د هر سړي دا عقیده ده چې قبر له سړی باید چې ورځي نو د هغې څه مخکې سړي توبه هم کښلي او د ځانه سره یو څه توشه هم اخیستي. ځکه زه ډېر ځله دا وایم، حضرت ابوبکر وایي من دخل القبر بلا زاد، که بغیر د توبې او توشې ورننوتې دې قبر ته فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه سړی چې په یو بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ غوټس. زما په الله قسم دا د اوبو سمندر نه دی، دغه قبر توره کنده نه ده، دا د الله تعالی د عذابونو سمندر دی. هلته به داسې حالات بیا راځي چې ما لا عین رأت غوږو به نه سترګو به نه لیدلي و اذن سمعت غوږو به نه اورېدلي ولا خطر على قلب امرئ، انسان به د هغې فکر او تصور نه کړی. حضرت عایشې مبارکې به دا آیات وایي، ټوله شپه به په ژړا کې تېروله. وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هلته به انسانان د داسې حالاتو سره مخامخ وي چې د هغې به دوی هېڅ تمه او امه او تمه په زندګي کې نه وي کړی چې دا څنګه حالات. ما درته ویل قبر دا د الله د عذابونو سمندر دی، بغیر د تیارۍ او بغیر د توبې او د توشې ورتلل، دا د عذابونو په یو بې پایانه سمندر کې غوټه کېدل دي. لیکن هر سړی دا وایي چې یاره قبر تیاري غواړي، لیکن په دې باره کې د انسانانو سنجیدګي ډېره کم وي. د نن سه سبا ته کوي غریب، د سبا سه بل سبا ته کوي د سبا، لیکن چې کله بل سبا راورسېدی فلا یستطیعون توصیة، چې د عزراییل علیه السلام چمبه پر سړي باندې صاف وسي، په الله قسم سړي ته د وصیت موقع لا نه ورکړي. که ته په سفر کې بیا دا موقع نشته چې ته در کوره ورسېږي، که ته په کور کې د باندې د وتلو موقع بیا نشته، که ته ناستې د ولاړې اجازه نشته، که ته ولاړې د ناستې اجازه نشته. چې کله عزراییل علیه السلام راورسېدی بیا سړی د هغې په ګناه ککړ دغسې په ګناه لړلی بغیر د توبې او د توشې دا قبر تور غوټه کوي. ځکه د شیطان مکر دا دی چې هغې د انسانه څه نیک عمل ځنډوي. کله کله خو د دې عمل سپکوالی په دماغ کې ورکوي چې دا عمل ډېر کمزوری عمل دی، په دې به نو ستا کوم جنت وي، په دې به ستا کومه بخښنه وي. او کله کله چې بنده هغه عمل نه پرېږدي، بره د هغه عمل ځنډ په دماغ کې ورکړي. د نن سه سبا ته کوي، د بل سبا سه بل سبا ته کوي، د بل سبا سه بل سبا ته کوي. آخر هغه غریب په دغه سبا او بل سبا او بل سبا باندې د هغې عمل د کولو څه محروم او بې نصیبه پاتې شي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه صحابي ته وایي لا تحقرن من المعروف شیئا، په زندګي کې نیک عمل ته به په سپک نظر باندې نه ګورې. زه تاسو ته د دې په مقابل کې یو خبره کوم، لکه سړی چې زندګي کې نیک عمل ته په سپک نظر نشي کتلی، دغه رقم زه دې نوجوانانو ته وایم، هر چا ته وایم، ځان ته وایم، تاسو ته وایم چې د ګناه و کار ته به نو هم سړی په سپک نظر نه ګوري چې دا کمزورې ګناه ده، په دې کې نو څه ده. ځکه که چیرې سړی د ګناه سره لاپروایي وکړي او د ګناه سره بېغوري وکړي، بیا خو چې هر څومره کوچنی ګناه وي سړي ته لو کېږي. د ګناه مثال علماو لیکلی دی، د هغې ابتدا داسې ده لکه دا د عنکبوت او د غیڼې جال او تار، چې سړی اول په اخته کېږي ګناه دومره کمزوري چې دا مازې دی کې ختمه شي. لیکن چې کله سړی په هغې باندې لاپروایي کوي، همیشه یې کوي، همیشه یې کوي، آخر د ګناه عادت د سړي داسې مضبوطه جوړ شي لکه هغه د کښتۍ د جهاز لنګر، د کښتۍ سره یو غټه رسۍ یو غټ کیبل ورسره وي چې د هغې د دریا پر غاړه په هغې تړل کېږي، په هغې کې بیا د چا په وس کې د هغې د شکېدلو هېڅ امکان نه وي. نو د ګناه سره هم لاوبالي نه کول، د ګناه سره هم بېغوري نه کول، او ګناه ته هم په لاپروایي نه کول، او ګناه ته هم په سپک نظر نه کتل. ځکه ګناه چې ده دا در حقیقت علماو لیکلی دی ناسور دی، کینسر دی. د کینسر چې کوچنی دانه خدا نخواسته پر دې زنګانه پیدا سوله، خلک دې ته په سپک نظر نه ګوري چې دا معمولي شی نه ده، دا معمولي شی ده، دا څه تاوان نه کوي. ځکه که د دې سره سړی بېغوري وکړي، که د دې سره سړی لاوبالي وکړي، او که دې ته سړی په سپک نظر ګوري چې ته په خبرېږې دا ټول بدن به سره نیولی، او بیا به د هغې تا ته علاج ناممکن وي، بیا به د هغې په علاج ته نه پوهېږي.
نو ګناه هم سپکه نه بلل، که هر څومره کمه ګناه، که هر څومره کوچنۍ ګناه او که هر څومره سپکه ګناه، نو ګناه ته به په سپک نظر باندې نه ګورې. ما درته ویل ګناه به د زندګۍ کینسر او سرطان بولې، لکه کینسر او سرطان چې په بدن کې سره غوړېږي، په ګناه سره که د لاپرواهي وکړه دغسې په بدن کې سره غوړېږي. علماو لیکلي دي د ګناه مثال هغه د سکروټې دی. سکروټه چې کله هر څومره کوچنۍ د سړي په کور کې ولویږي، خلک چې در څو پورې هغه سکروټه وژلې نه وي هغې ته په بېغمه نظر نه ګوري، وایي دا کوچنۍ سکروټه د دې څه دونه، ځکه هره سکروټه چې سړی بېغوري او لاپرواهي ورسره وکړي هغې ګرده کور برسپوځي، که د کور ورځنې اخلي. د ګناه مثال د لړم دی. لړم که هر څومره کوچنۍ خلک د هغې سره لاپرواهي نه کوي، ځکه کوچنی لړم هم زهر لري او کوچنی لړم لویږي او لوی لړم بیا انسان په د زهر په خاطر باندې قتلوي او ختموي. نو لکه څنګه چې سړی به نیک عمل ته په سپک نظر نه ګوري، دغه رقم ګناه ته به هم په سپک نظر باندې نه ګوري. او ګناه د بعضې خلک نن دا کوي دا کوچنی ګناه ده، دا لو ګناه ده، دا صغیره ګناه ده، دا کبیره ګناه ده. دا خبرې په دې ګناه کې نه راځي. هغه عالم څه وایي لا تحقرن الى الصغیره، کوچنۍ ګناه ته به سپک نظر نه ګورې. فان الجبال من الحصا، دا غټ غټ غرونه ټول د کوچني کوچني کاڼو څخه جوړ شوي دي. دا غټې غټې ګناوې دا ټولې د کوچنیو ګناو څخه جوړ شوي دي. لا صغیرت څنګه څه ګناه چې ته همیشه وکړې چې هر څومره کوچنۍ ګناه وي ته یې 15 ورځې په لپسې وکړه، 10 ورځې په لپسې وکړه، دستي کبیره سو لو ګناه سو. لا صغیرت مع الاصرار، دا د صحابو قول دی چې ګناه صغیره چې هر څومره کوچنۍ ګناه وي پر دې باندې چې سړی همیشه توب کوي، اصرار کوي، همیشه یې کوي، هغه دستي ګناه کبیره سي. ولا کبیرة مع الاستغفار، لو گناہ قدر سے وسولا چې کله پر هغې باندې الله ته توبه کاږي بیا لو ګناه هم نه یې فات. قرآن سوی وتحسبه هینا، اے خلکو یو عمل تاسو ډېر سپک بولئ، ډېر کمزوری بول او هغې ته په سپک نظر باندې ګورئ چې دا دومره شی نه دی، لیکن وهو عند الله عظیم، د الله تعالی دربار کې هغه ډېر لوی عمل دی. ځکه کله کله پر سپک عمل باندې انسان د ډېر لوی نقصان. بني اسرائیلو کې بزرګ دی حضرت داموس رحمه الله، هغې ورځ د کور سره ووتی، د باندې په دشت کې ګرځي باره دې غرو ته کتل، په دې زړه کې دا ورله چې یا الله کاش کې اوس پر دې غره ښې درختې ولاړې وای او اوبه ورباندې رابهېدی او پر دې باندې د اوبو چوڼاره وی او د مرغانو ژوژ وی، څومره ښه خوند به یې کولی. د دې معنا دا ده چې د په خپل دماغ کې د الله تعالی په دې قدرت کې د الله تعالی په دې صنع او په جوړښت کې د لږ نقصان ورواستدی. نو الله تعالی ورته دا موسی ما خو ته د بندګۍ دپاره پیدا کړی، لیکن تا اوس زما ته مشورې را شروع کړي، ځکه حسنات الابرار سیئات المقربین، کوم خلک ته چې الله مقربه زندګي ورکړي پر هغې باندې معمولي عمل هم ډېر دروند راځي، بیا د هغې دغه عمل الله تعالی ته ډېر ناخوښه سو، هغې ته دستي په دې زړه کې الهام وسو چې الله تعالی ناراضه سو، هغې د ناراضګۍ په خاطر باندې کور پرې شوی، کلی پرې شوی. صحابو هم د عادت و چې کله به الله تعالی ناراضه سو، پیغمبر علیه السلام به ناراضه سو، بیا به د هغې څه کور کلی هر څه پاتې سو. وضاقت علیهم الارض بما رحبت، پر هغې باندې به مځکه تنګوله چې اوس ولاړ پر کومه باندې سو. وضاقت علیهم انفسهم، هغې باندې به د خپله زندګي تنګوه چې اوس وکړمه څه. نو حضرت داموس رحمه الله کلی پرې شوی، په ځنګلو کې ګرځي، ورځ په ژړا کې تېروي، شپه په ژړا کې تېروي چې خپل رب د خپله ځانه سره راسي کړي، چې څو ورځې په ځنګله کې هغې په ژړا کې تېرې کړي. یو ورځ د یو کلي سره نږدې تېرېږي، په هغې کلي کې واده جوړ دی، خوشحالي ده، ډوډۍ ده، نو هغه خلکو هر څومره دعوت ورته وکړی دی ډوډۍ ته نه راځي. آخر د ماښام وخت یې هغه خلکو زور ورسره وکړی، بری راوستی دې ډوډۍ ته کښېنوئ، نو دی د هغې څه خوراک نه کوي. هغه ورته حضرت ته چې هر څومره بزرګ یې اوس خو شپه ده، د شپې خو به روژه نه وي، ته ولې د دې څه خوراک نه کوي؟ بعضې خلک دی ورته بس زه یې نسم خوړلی،
بعضې خلکو کې دا مرض یي بس په سړي باندې پسیسي خامخا هغه خبره معلوموي چې نه څه وجه ده څه وجه ده نو ولې چې کله هغه خلکو حضرت داموس رحمه الله ډېر تنګ کړي نو حضرت داموس رحمه الله اخر د خولې څخه هغه خبر ورته وکتله چې زما په زړه کې د دې غره متعلق دا فکر راغلی او ما ته په زړه کې الله تعالی دا راواچول چې داموس ما د عبادت لپاره پیدا کړی وې تو ما ته مشورې راکړې اوس او زه مجرم یم د مجرم چې تر څو پورې الله زما مغفرت نه یې کړی تر هغه وخته پورې زه خوراک نشم کولی هغه نوجوانانو ته د ده خبره داسې پر استهزا او پر پسخند باندې راواړوله مری ورباندې وخندل کوشا دې دا خبره وګوره او پر دې باندې ډوډۍ پرېښول وګوره او پر دې باندې دومره غم کول وګوره هغې دا ګناه و د عمل و دا دسیس برابر بس ډوډۍ وخور که پر تا کومه سزا و الله دې مجبور ته راکړي چې هغې کله د دې ګناه سره دې عمل سره جرأت وکړي بې باکي یې وکړه الله تعالی د حضرت داموس علیه السلام په زړه کې ورواچول چې ژر د دې کلي څه ووځه حضرت داموس رحمه الله چې کله د کلي څه ووتی د الله د طرفه عذاب ورباندې راغلی هغه ټول کلی په لږ ګړي کې نسکور الله تعالی وواړه زه دا وایم چې خلکو ګناه ته به هم سړی په سپک نظر نه ګوري د ګناه د عمل سره بې باکي نه کول د ګناه پر عمل باندې جرأت نه کول او د ګناه پر عمل باندې دلاوري او بهادري نه کول د خدای په ذات قسم په ډېر لږ څه باندې الله تعالی د ډېر غټې ستړي سره سړی مخامخ کوي ځکه ما بار بار زه دا خبره کوم چې ګناه ته به په سپک نظر باندې نه ګوري علامه ابن قیم رحمه الله لیکلی دي ای دوستا ته چې ګناه ته په سپک نظر ګورې دا ګناه دا د دا ګناه باندې ته د چا نافرماني کوې په ګناه باندې ته خپل رب ناراضه کوې هغه رب ستا سره دومره احسانات درکړي دي چې ستا په دې بدن کې دوې سترګې لګولې دي او ستا دا دوې سترګې د دې ټولې دنیا قیمت نسته دا ستا دوې سترګې د دې ټولې دنیا څخه قیمتي دي ما درته ویل که د یو سړي څه دوې سترګې اخلې ورته ټوله دنیا در کوم چې سړی هوښیار دا دوې سترګې پر دې ټوله دنیا نه ورکړي تا ته الله تعالی غوږونه درکړي دي او تا ته الله تعالی ډېر احسانات در سره کړي دي لیکن ته د هغې محسن ناشکري کوې ته د هغه محسن نمک حرامي کوې او د دغه محسن ناشکري او نمک حرامي کول که تا ته کشنۍ او صغیره در معلومیږي او دا صغیره نه بلل کېږي دې ته په کشنۍ ګناه او په صغیره دې کې نسته ګناه ته به په دې نظر نه ګورې چې دا کشنۍ د دالو ده ګناه ته په دې نظر باندې ګوره چې په دې زه د الله نافرماني کوم او د الله نافرماني په دنیا کې صغیره نشي کېدلی یو بزرگ لیکلی دی چې کله سړی ګناه کوي که کشنۍ ګناه کلو ګناه نو د الله د طرفه یو منادي اعلان او ژغ ورباندې وکړي ای بنده د ګناه کولو په وخت د مخلوق چې د کم مخلوق څخه ته حیا کوي شرم کوي د هغې ټولو دروازې دې پر ځان بندې کړې لیکن د کومې دروازې څخه چې زه درته ګورم زه دې پر دې ګناه باندې وینم ای بنده هغه دروازه دې نه ده بنده کړې ورته زه دې پر دې ګناه باندې وینم د کومې دروازې څخه چې زه درته ګورم هغه دروازه دې پر ځان باندې نه ده بنده کړې ورته ای ستا په عقیده کې زه در دې مخلوق ډېر ادنا در معلومیږم زه در دې مخلوق ډېر ناخبره در معلومیږم او زه در دې مخلوق ډېر کمزوری ذات در معلومیږم چې د مخلوقاتو ټولې دروازې دې پر ځان باندې بندې کړي دي او ګناه په پټه کوي لیکن پر کومه دروازه چې زه درته ګورم د هغې هېڅ فکر نشته در سره د هغې د بندوالي هېڅ غور او فکر نه کوي اکمال الشیم یو کتاب دی په هغې کې ډېره ښایسته خبره لیکلې ده آخره خبره ده هغې وی په دې کې نور څه نسو ویلی که د الله تعالی عدل او انصاف زموږ سره اوسي چې زموږ سره الله تعالی څه کړي دي او موږ د الله تعالی سره څه کوو الله تعالی موږ ته څومره نعمتونه راکړي دي او موږ په دې ګناه سره د خپل رب مقابله کوو ځکه ګناه څه ده د الله تعالی د الله مقابلې ته ځان تړل ملا تړل نو که چیرې د الله تعالی عدل او انصاف را سره اوسي بیا د زندګۍ پر مخ چې هر عمل دی دې ته سړی صغیره نشي ویلی بیا د الله نافرمانۍ ټولې ګناه کبیرې او که چیرې د الله تعالی رحم را باندې اوسي
او د الله تعالی د رحم او د شفقت معامله را سره وسی بیا د مځکې پر مخ باندې یوه کبیره نسته بیا ټولې صغیرې چی نو حضرت جرير بن جابر رضی الله عنه وایي زما د پیغمبر علیه السلام سره په مدینه منوره کې اولنۍ ملاقات او د اولنی ملاقات په وخت کې ما ورته ویل د الله رسول ما ته یو څو د نصیحت خبرې وکړه د پیغمبر علیه السلام په اولنی ملاقات کې اوله خبره ما ته دا وکړه چې لا تسبن احدا چاته به تیزه خبره نه کوي چې په هغې خبره باندې د مسلمان زړه ځایریږي چاته به داسې نوکاره نه ورجګی لکه زموږ په اصطلاح کې ما در ټول خلک وایي پلانکې ته مې ستن ور ولګول که دې پلانکې ته ستن ور ولګوله زما دې د الله په عزت قسمي چې د الله د طرفه و تا ته هم ستن در ولګېږي لکه دا د الله مخلوق دی ته به د الله بنده ته ستن ور لګوې الله تعالی به په دې نه ناراضه کېږي الله به د دې په عوض کې تا ته ستن نه در لګوي نو اوله خبره وای هغې پیغمبر علیه السلام ما ته دا وکړه چې لا تسبن احدا چاته به تیزه خبره نه کوي چې د چا زړه په ځای رسي او دویم نصیحت یې دا راته وکړې ولا تحقرن من المعروف شیئا نیک عمل که هر څومره کمزورې کم عملي هغې ته به په سپک نظر نه ګورې چې کله هغې مخله درله رالی بس توکلا علی الله دستي به هغه عمل کوې په هغه عمل باندې به عمل کوې هغه عمل به په خپله زندګي کې راولې یو دوه او درې نصیحتونه نور حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت جرير بن جابر ته کړي دي روانه جمعه کې که زندګي و د هغې خبره کو آخر دعوانا